آزاد میډیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. مجاهد وایي هیله د امریکا پاتې بندیزونه هم ژر لرې کړي. د افغانستان اسلامي امارت مرکزي ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی د امریکا د خزانې وزارت د وروستي صادر شوي جواز هرکلی کوي او تمه لري چې امریکا پر افغانستان پاتې بندیزونه هم ژر لرې کړي. نوموړي نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته په خبرو کې په کابل کې د پیل شویو چاڼیزو عملیاتو په اړه وویل چې دا عملیات به دوام ولري. هغه زیاته کړې ده چې په دې عملیاتو کې د داعش د غړو په ګډون 9 انسان تښتونکي، یو شمېر وسلې، چاودېدونکي توکي، زرهي موټر، څو رینجرې او دولتي موټر امنیتي ځواکونو نیولي دي. مجاهد څرګنده کړې ده چې په چاڼیزو عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو ترڅنګ د سیمې ګذر وکیل او د جومات ملا امام هم ملتیا کوي او له هغو پرته څوک د چا د کور د تلاشۍ حق نه لري. مجاهد د خپلو خبرو پر دوام د پوهنتونونو له استادانو هم غوښتي چې بیرته هېواد ته راستنه او خپلو دندو ته راوګرځي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.